پر علي وزیر د پاکستان سره دښمنۍ عریضه شوې. دا عریضه چا کړې او ولې کړې؟ د پاکستان د حکومت نه یې څه غوښتنه کړې؟ د ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پر علي وزیر د پاکستان سره دښمنۍ عریضه شوې. د اسلام آباد هائی کورټ کې پر علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان سره دښمنۍ عریضه شوې. عریضه کوونکي له هائی کورټ نه غوښتنه کړې چې پی ټی ایم او علي وزیر د ملي ګټو پر ضد کړنو کې وبلل شي، بندیز دې پرې ولګول شي. عریضه د حرم شهزاده چهتائی اډوکیټ وړاندې کړې او اصلي درخواست ورکوونکی تش په نوم پښتون او ځان د قبایلي سیمې اوسیدونکی بولي. عریضه کوونکی عبدالولي بلل شوی. د پاکستان په اساسي قانون کې د هغه هیواد هر وګړی حق لري چې خپل نظر اظهار کړي. هلته په قانون کې د بیان ازادي شته، خو تر ډیره بریده عمل پرې نه کیږي. بل لور ته د پی ټی ایم وکیل عبدالرحیم وزیر ویلي چې دا ډول عریضې او درخواستونو باندې عمل کول اسانه نه دي. هغه رسنیو ته وویل چې د یو تنظیم او یو سیاسي شخصیت خلاف دا ډول عریضه باید هائی کورټ او یا بل کورټ ته ونه شي، بلکې یوازې ستره محکمه د حق لري چې پر دا ډول باندې جاني نوټس واخلي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی او په نړیواله کچه د پښتنو قوم ملاتړ ته یې ملا تړلې، تازه افغانستان ته تللی و او هلته یې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ اوچت کړ. علي وزیر او ماسن داوړ دواړه د پاکستان د اسمبلۍ غړي هم دي. کابل کې اشرف غني د لوړې مراسمو ته تللی و او هلته دواړو مشرانو د لر او بر افغانستان د جنګ جګړو مخالفت وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ 2 کاله وړاندې په پښتونخوا کې سر راپورته کړ او د پاکستان لپاره یو سرخوږی بلل شوی. علت یې دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتون قوم ملاتړ کوي او پاکستان یې ورسره نه مني. دا غورځنګ اوس د نړۍ هر ګوټ ته خپور شوی او تر ډیره بریده د مخنیوي لپاره پاکستان هر ډول هڅې کړې دي. تیر کال هم د دغه غورځنګ 2 مشران ماسن داوړ او علي وزیر نیول شوي وو. وروسته سږ کال په لومړیو کې مشر منظور پښتون هم زنداني کړی شو، خو پی ټی ایم په زغرده پر مخ روان دی او دا کاروان د ډیرو په اند منزل ته رسیدونکی دی.